په سلامونه مو هرکلی کوم د پښتو آل نیوز چینل لیدونکو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ د ګونګړي تڼۍ کېکاږئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ISI مو په اسلام آباد کې له سفیر سره ناسم چلند کړی. د بهرنیو چارو وزارت په وینا سره د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې د ISI لخوا نه احضار شوی ده. د بهرنیو چارو وزارت وايي پاکستانی استخباراتو په اسلام آباد کې د کابل له سفیر سره ناسم او د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف چلند کړی دی. له بهرنیو چارو وزارت څخه په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پوځي اطلاعاتو سازمان یعنی ISI لخوا په اسلام آباد کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفیر احضارولو او د دې سازمان د پوځیانو د ناوړه چلند په تړاو د خپل کلک اعتراض او اندېښنې مراتب اظهاروي او دا عمل د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف بولي. په خبرپاڼه کې رانداشان راغلي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کابل کې د پاکستان اسلامي جمهوریت سفارت د امنیتي اندېښنو د ادعا په تړاو چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې وه او په کابل کې د نوموړي سفارت د قونسلۍ برخې د بندېدو سبب شوې. څرګندونې داسې دي چې دا ادعا د افغانستان دولت له لوري په جدي توګه څېړل کیږي او ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولت د هغه هیوادونو او د نورو سفارتونو ډیپلوماتانو مسؤلیت تامینولو ته ژمن او متحد دی.